ډاکټر شکیب، دا د پیسه‌دار کېدو لپاره د ژوند تګلاره څومره مهمه ده؟ دا ډېره ښه پوښتنه ده. ګورئ، که چېرته تاسو غواړئ پیسه‌داره شئ، اول باید پوه شئ چې تاسو په کوم شکل ژوند کوئ، او د دې دپاره چې پوه شئ تاسو په کوم شکل ژوند کوئ، زه تاسو ته یو مثال درکوم. زه یوه ورځ لاړم، یوه شپه د څو ملګرو سره وم، او ما غوښتل پوه شم چې وګورم نن شپه دا ملګري څه کوي، د دې دپاره چې ماته وښایي چې ما سره مینه لري. پوهېږي څه یې وکړه؟ زما یو ملګري پیزه فرمایش ورکړه، او زه مطمئن یم په دې پیزې باندې د 1500 افغانۍ مصرف کړی و، حداقل 1500 افغانۍ، فقط د دې دپاره چې څو ملګرو ته وښایي چې دا خراباتي سړی دی. په سبا زه د کور د هغې ځای نه پورته شوم، لاړم کور ته، او د کور په لاره کې ما ځان ته لږ زره ممپلي واخیست، امرود مې واخیست، انار مې ورسره واخیست، ترکاري مې واخیسته، ډوډۍ مې واخیسته، مستې مې واخیستې، او ورسره مې 1 کیلو غوښه واخیسته، او ما وغوښتل چې پخپله پخلی وکړم. کړايي مې پوخ کړ. زما ټول مصرف پوهېږي څومره شوی و؟ 800 افغانۍ. په سبا یې زه لاړم د یو بل ملګري لیدو ته مې، حاجي صاحب ناصر نومېږي، چې ملټی میلیونر دی، او د سره د غرمې ناست وم. د غرمې د ډوډۍ وخت شو. پوهېږي ما ته څه ویلې؟ ډاکټر صاحب بس چې څه تیار یې، خو په تا به لږ خرچه وکړو. ما ورته ویلې صحیح ده. نو د سړي دال او مینې وریجې راوړې، او د دې تر څنګ یې ویلې په تا مې لږ خرچه وکړه، درته مستې راوړې. 1/2 کیلو مستې یې راوړې وې. زه یو ځوان لرم چې د ده عاید په میاشت کې 10,000 افغانۍ دي، په ما باندې 1,500 روپۍ خرچه کوي، د شپې پیزه راته اخلي. زه داسې یو ملګری لرم چې د ده عاید په میاشت کې 3.5 الی 4.5 لکه افغانۍ دي، په ما باندې د 1/2 کیلو مستو خرچه کوي. او زه خپله داسې یو انسان یم چې نه په هغه پیسه‌داره خرچه کوم، نه په دې غریب خرچه کوم، بلکې همدغه پیسې را اخلم، زم د خپلې کورنۍ سره یې خورم. دې ته د ژوند تګلاره وایي. یو نفر پیسې مصرفوي په بې هدفه موخه، یو نفر پیسې مصرفوي په با هدفې موخې، یو نفر اصلا پیسې نه مصرفوي. اوس دا چې بې هدفه پیسې مصرف کړي، پیزه یې ماته اخیستې، د څو دقیقو دپاره خوشحاله دی، خو په ژوند کې آرامتیا نه لري. صحیح. ما چې په خپلې کورنۍ پیسې مصرف کړي، شاید میلیونر نه اوسم، اما آرامه یم. پوهېږم چې ما په مور مصرف وکړی، په پلار مې مصرف وکړی. او هغه فرد چې اصلا پیسې نه دي مصرف کړي میلیونر دی، اما شاید خپلې کورنۍ او هغه ملګرتیا ته چې ما تجربه کړه د غریبو ملګرو سره وخت ونه لري، او د هغې په حکمت پوه نه شي. کوم یو بهتر ده اوس؟ دقیقا. زه داسې یو څوک نه یم چې قضاوت وکړم کوم یو بهتره دی، اما تاسو باید خپلې اړتیا ته په کتو تعریف کوئ چې په کوم شکل ژوند ځان ته جوړ کړئ. زموږ د پی ټو بي د خپرونې اصلي موخه او هدف دا دی چې تاسو ته حقایق وښایو. دا چې څنګه پرېکړه کوئ موږ یې نه وایو. زه شاید انور نه یم چې کینم تاسو ته وایم چې ای غریبو. زه انډریو ټیټ نه یم چې تاسو ته وایم چې میلیونه افغانۍ نه لرئ، زه تاسو سره نه کینم، خبرې نه کوم. زه ډاکټر شکیب یم، فقط تاسو ته ښایم چې ستاسو د ژوند تګلاره کومه ده. اوس کینئ له ځانه پوښتنې وکړئ چې د تاسو تر ټولو ډېرې پیسې څوک خوري؟ ملګري مو؟ کورنۍ مو؟ یا هیڅوک؟ که یې هیڅوک هم نه خوري، نو پیسې مو چیرته دي؟ یا یو بل تګلاره تاسو ته بیان کړم. زما یو ملګری دی، خالد مفتونیار نومېده. د دې د خاطره چې دفتر ځان نه خوشحاله وساتي، 4 ساعته به یې دفتر ته کار کوه. د ډیر کار له امله پې فشار راغی، یو پیر عصبي حمله پې راغله، نیمایي مخ یې کوږ شو، سترګه یې کږه شوه، خوله یې کږه شوه، وجود یې کوږ شو. یو بل ملګری دی، دم کمپنۍ ته کار کوو، دومره کار یې کوه چې څومره کمپنۍ پیسې ورکولې. د خالد چې خوله کږه شوه، په 1 هفته وروسته یې ماته ویلې وای دا نور وباسئ، د ده ریپلیسمنټ پیدا کړئ. هغه مقام چې خالد پسې ګرځېده، هغه مقام هغه بل ملګري واخیسته چې په اندازې کار یې کوه. اوس تاسو فکر وکړئ، غواړئ دفتر ته قرباني شئ چې سبا مو د وظیفې نه وباسي، یا دومره کار وکړئ چې سبا ته بل ځان لوده خرابه کړ، تاسو د هغه ځای ونیسئ. نو د پیسه‌داره کېدو دپاره د ژوند طرز او تګلاره ډېره مهمه ده. نن له ځانه پوښتنه وکړئ چې ستاسو د ژوند تګلاره واقعا منطقي ده که نه؟ په کوم شکل چې تاسو ژوند کوئ، غواړئ چاته ځان ثابت کړئ؟ آیا واقعا دا لاره تاسو د پیسو په طرف بیوی شي او که نه شي بیوی؟ که چېرته ته په جوب کې 1,500 روپۍ لري او په ټکسي کې دلته راځې، په داسې حالت کې چې ته کولی شي په ملي بس کې راشي، واقعا پیسه‌داره کېدای شي او که نه؟ موږ دا اوس خلک چې لرو، هر څوک چې دلته دي چې ماته وایي چې زه مفلسه یم یا ستونزې سره مخامخ یم، را دې شي کوم معاش چې دی لري، باور وکړئ د هغې نه پس انداز کوی شي.
اما دی دا پس انداز ځکه نشي کوی چې دی د خپل ژوند په تګلارې نه پوهېږي. دا په غیر مستقیم ډول استعمالیږي او د ده پیسې په غیر مستقیم ډول د نورو خلکو دپاره قربانۍ په شکل کاریږي. زه خلک لرم چې خلکو ته په میلمستیا 12,000 روپۍ دوی خرابات کوي، په داسې حالت کې چې دوی 1000 روپۍ خپلې مور ته نشي ورکوی، په داسې حالت کې چې 1500 روپیو باندې میوه خپلې ښځې ته نشي وړی. نو که چیرته غواړئ پیسه داره شئ، لومړی باید دا تعریف ولرئ چې ستاسو د ژوند تګلاره د پیسه داره کېدو سره عیار ده او که نه ده.